مې دا وصیت ته زه چې کله دنیا نه لاړه شم ما نه بعد بلې ښځې سره نکاح وکړه خو چې کله ښځې سره بلې ښځې سره نکاح کوې ځان ته دینداره ښځه وغواړه ځکه علي صاحب چې د تا کور ما ته پته ده بل چا ته پته نشته دوم وصیت مې دا دی علي چې کله بلې ښځې سره نکاح وکړې یوه شپه یوه کم 10 ورځې 29 دین هغې ښځې سره تېروه یوه شپه یوه ورځ حسنینو ته ورکوه دا په نبي علیه الصلاة والسلام باندې ډېر ګران دي او حسن حسین ته د مور او پلار دواړو مینه ورکول پکار دي علي دا چې کله دوه وصیتونه وکړه توجه چې کله دا دوه وصیتونه ورته وکړه علي صاحب روان شه فاطمې رستو نه ونیو صدر نه ونیو ای علي آخر وخت کې نه روان سلې ای علي په آخر وخت کې نه روان سلې وی سر ته ونرو علي توجه آخرنۍ خبره کوم توجه ما ته ګوره توجه پریکټیکل توجه فاطمه رضی الله تعالی داسې لاس ورته ونیول ای علي زه تا نه معافي غواړم خو ته چې ما نه خفه نه داسې نه چې په ورځې قیامت د مدینې جانان سره بابا جان سره په حوض کوثر اوبه باندې ولاړه یم او ته مدینې جانان ته پلار ته مې ګیله وکړې چې فاطمې نه زه خفه یم علي رضی الله تعالی ته چې کله دا خبره وکړه علي رضی الله تعالی سترګو نه بې اختیاره اوښکې روان دي په ژړا شو وی ای فاطمې الله په ذات مې دې قسم وي دا خبره خو ما درته کوله ته خو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لورې تا خو دومره زندګي تېره کړله په د دومره زندګي کې د علي صاحب په کور کې د په ماړه خېټه روټۍ نه وخوړله تا خو په ماړه خېټه چېرته روټۍ نه وخوړله زه تا نه معافي غواړم داسې دی چې په حوض کوثر په پلار سره ولاړی او زه درشه او ته بابا جان ته ګیله کوې چې داسې سړي ته دې په نکاح کې ورو چې پوره په عمر کې مې ماړه په خېټه روټۍ نه وخوړله فاطمه ورته یا علي ما غسل وکړ ما ته غسل منع کوه زه چې کله دنیا نه لاړه شم ځکه چې زما په بدن باندې په ټول عمر کې د بل چا لاس نه دي لګېدلی چې مرګ په وخت کې زما په وجود باندې بل چا لاس نه ولګي او بیا چې غسل وکړ څه وتایي چې ما کله جنازه وړې جنازه مې په مسخوتن باندې یوسه په شپې باندې یوسه ځکه چې فاطمې لوپټه فاطمې کپړه فاطمې لباس دا چا په خپلو سترګو سره په ژوند کې نه لیدله چې مرګ په وخت کې مې څوک کفن هم نه وویني دا د حیا و زندګي ده او فاطمه د جنت ښځو سرداره ده څه شی ده او چې کله دنیا نه لاړله جنازه یې وشوه الله دې مونږ ټولو خویندو مړو ته فاطمې غوندې زندګي ورکړي الله نبي علیه الصلاة والسلام یو حدیث مبارک ذهن ته راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په زندګۍ کې کوم انسان د 2 شوې ضمانت راکړه نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي جنت ذمہوار یې زه یم اول جبرو مس کې خپل زبان دوم که چا د عورت حفاظت وکړو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي جنت ذمہوار یې زه یم الله دې مونږ او تاسو ټولو ته د حیا او زندګي راکړي لږ په زوره وامین او دې مدرسې سره به تعاون کوو انشاءالله دې مدرسې سره به ولاړ یو انشاءالله او دې مدرسې سره به تعاون کوو انشاءالله کوو به انشاءالله لږ په زوره ووایه انشاءالله کوو به انشاءالله لږ په زوره ووایه انشاءالله چا چې مدرسې سره محبت ته په زوره ووایه انشاءالله لږ په زوره ووایه انشاءالله په زوره ووایه انشاءالله دا مدرسه به بدوو انشاءالله دا به بدوو انشاءالله د علاقې په ډېر د فخر خبره ده الحمدلله او نن د دې مدرسې څنګه بنیاد ده ای مسلمانانو چې دې مدرسې بنیاد کې کوم ملګري تعاون وکړه موږ او تاسو به تورو خاورو کې پرته یو مولانا حافظ شهاب علي صاحب مولانا بلال صاحب دا به هم تورو خاورو کې پرته یو خو دا مدرسه به همیشه پرې دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک نن مولانا عبدالحق رحمه الله هغه په تورو خاورو کې ده شهید شیخ سمیع الحق شهید رحمه الله تورو خاورو کې دفن ده اکوړه خټک مدرسه شته که نشته شته که نشته دا مدرسه چې چا جوړه کړې الحمدلله علما فرغي الله به ټولو ته اجر ورکړي نو دې مجمع کې داسې 20 کسان پکار دي